السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان خصوصي ښوونځي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د مایکروسافت وینډوز 10 زده کړه په پښتو ژبه. نننۍ څلورمه ورځ ده د مایکروسافت وینډوز 10. را به شو شروع به د ماوس نه کوو. دا د ماوس تصویر ده، دې ته رایټ کلیک وایي، دې ته لیفت کلیک وایي، یعنی ښی کلیک او چپ کلیک، او دې ته څه وایي؟ ویل. د دو وظیفې نن وایي چې دا وظیفې څه شی کوي. اول به راشو په چپ کلیک. چپ کلیک باندې موږ کولی شو چې یو فولډر آیکن خلاص کو، داسې بیرته یې بند کو. دا فولډر خلاص کو، ډبل کلیک باندې دا بیرته بند کو، داسې ساحه انتخاب کو، کار ځای کې اوسي. او په راست کلیک موږ څه کار کولی شو؟ دا راست کلیک موږ وکړو، دلته په دې باندې هم موږ اوپن کولی شو، خلاصولی شو. بعضې نور کارونه کولی شو چې که لیږلی شي بلوتوث نه یې لیږې، دا فولډر له یو ځای نه بل ځای ته وړئ، کټ کاپي. دا به هم په خیر سره ووایو که کټ کله دې ځای نه یې وړئ بل ځای ته کټ به کلیک کوئ، او کاپي که دا فولډر دلته هم وي بل ځای کې وي، او که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، او که غواړئ چې نوم ورکړئ. مثلا دا فولډر ډیلیټومه، ډیلیټ ګوره وایي غواړئ چې ډیلیټ شي، که وایي چې هو یس، که وایي چې نه نو به کلیک کوئ. که غواړئ دا ګوره نیو فولډر دې ته نوم ورکړم، رینیم ته به ځمه. مثلا زه نوم ورکوم دې چې علي په نامه، علي په نامه فولډر نوم یې واخیسته. او که چیرې بیا غواړئ نوم تغییر کړئ، ګوره دې ته ضرورت نشته، دلته رینیم ته لاړ شئ، دلته فولډر کلیک کړه، F2 ووهه. F2 باندې څه شی کېږي؟ راسن فولډر دی نوم حالت ته ځي، لکه ولی په نامه یې زه ثبتوم. F2 چیرته ده؟ دا کیبورډ ده، دا F1 ده، دا F2 ده. فقط فولډر کلیک کا او F2 ووهه، راسن نوم حالت ته ځي. را به شو د دغه آیکنو په اړه موږ خبره وکړو چې دا په کومه اندازه موږ ووینو. چې په خالي ساحه د ډسکتاپ باندې راست کلیک زه وکړم، ویف ته به راشم. اول چې د لارج آیکن، دا آیکنونه موږ ته غټ وښیه. بیا به راشو، بیا به میډیم آیکن متوسط یې وښیه، او سمال آیکن کوچني یې وښیه. بل څه کار کوي؟ دا اوس کلیک زه دې ایسته کوم، دا فولډر ګوره هره خوا ته وړی شم، صحیح ده؟ هر ځای کې خوښوي. او که دا کلیک وسی اوټو ارنج، یعنی اتومات تنظیم کا، دې خوا اجازه مه ورکوه چې لاړ شي. ګوره دا آیکنونه دې خوا نه ځي. ولې؟ ځکه هلته کلیک ده چې اوټو ارنج، یعنی اتومات ارنج کا موږ ته. بل څه کار کوي؟ دغه الاین آیکن ټو ګریډ، دا څه معنی؟ دا آیکنونه وایي ترتیب کا، خو د قطار یا د لاین په واسطه. ګوره اوس دا کلیک نه ده، دا آیکن زه راخلم، ګوره قطار چې ته وایي دا ګوره په مستقیم په یو قطار یو ردیف کې دي، او دا هم همداسې. ګورئ اوس دا آیکن اخلم، ګوره دلته یږدم، ګوره یو ردیف کې دي، نه. اوس که دا کلیک وسی دا، نو دا له ردیف نه به دې خوا نه ځي. ګوره مخکې دلته کېښودل کېده دا آیکن، اوس دلته نه کېښودل کېږي. دا د بل قطار ته کېښودل کېږي، خو دا هم بل قطار ده، خو دلته دا نه کېښودل کېږي. ولې؟ دلته کلیک ده چې قطار باندې سیده راته تنظیم کا. اوس ګوره دا کېښودل کېږي، دلته کېښودل کېږي، هر ځای کې کېښودل کېږي، یعنې دې قطار نه ګوره اوس وتلی ده. را به شو بل شو ډسکتاپ آیکنس، دغه د ډسکتاپ آیکنونه ما ته وښیه، مې ښیه. دا ده نه ښیي. د دې ګټه څه ده؟ مثلا غواړئ چې یو څوک تا کمپیوټر کې ګوتې ونه وهي، کمپیوټر په ډېر جګه سطحه زده نه وي، بس دا څه کار کوي؟ د ډسکتاپ آیکنونه پرې ورکولی شي. بل څه رقم تخنیک تاسې وهلی شئ. هم تاسې کولی شئ چې د دې صفحې تصویر څه رقم تغییر کړئ. دلته پرسونلایز ته به راشئ، دلته به تاسې دغه ځای نه یو بل تصویر انتخابولی شئ. دام کلیک کړئ، دام کلیک کړئ، دام کلیک کړئ، کولی شئ له ځای نه. ښه، را به شو دغه آیکنونه تاسې غټ و واړه تاسې په شارکټ سره هم کولی شئ. هغه څه رقم یې؟ کنټرول شفټ 1 2 3. هغه کوم ځای کې کېږي؟ ګوره دا کنټرول له شفټ سره ونیسئ، او دا به څه کار کوئ؟ دا 1 2 3 کنټرول شفټ پریس ونیسئ، 1 2 3، هر یو یې غټ وړکی متوسط تاسو ته. ګوره کنټرول شفټ 1 2 3. بعضې وخت دا کار نه کوي، بعضې وخت دا کار کوي. مخکې کار وکوه. ښه، را به شو که چیرې مثلا دا مینیوم ټوله خلاصه که سورت څه معنی؟ یعنی مونږ ته تنظیم کا د ابجدو
په حساب که چیرې داسې یو لیست ولرئ یا فولډرونه ډېر ولرئ چې احمد، محمود، خالد، فواد یا ما، که چیرې دا په انګلیسي هم نوشته یا په دري هم نوشته تاسې د نیم په اساس دا څه شی کوئ سورت کولی شئ. ګورئ دا سورت شو. څه پوهېږو چې دا سورت شو که نه. دلته به یو څو دلته نیو فولډر زه خلاص کړم. دا یو فولډر دا به زه ووایم چې د احمد په نامه راته سیف کړه. بل فولډر زه جوړ کړم د علي په نامه فولډر جوړ کړم. بل فولډر به جوړ کړم زه د پاسط په نامه به زه جوړ کړم. او بل به فولډر به زه جوړ کړم د زبیر په نامه جوړ کړم. اوس به دلته راشم زه ورته وایم چې سورت بای نیم. تاسې متوجه شئ ګورئ اولې سورت بای نیم د اخر خانه مونږ ته سورت کوي. اوس به وګورو ګوره اول د احمد په نامه ده، بیا د علي ګوره په ای شروع ده، دا پورته د بی یا بی په نوم چې په توري چې شروع وي هغه به پسې همداسې اخر کې ګورئ زایټ یعنې زبیر. دغه د نیو فولډر شارکټ به زه تاسو ته وښیم. ګورئ هر کله چې نیو فولډر جوړوئ دلته کلیک کوئ، دلته نیو فولډر د هر نوم یې سلیکټ نوم چې ورکوئ، مثلا ورکوئ چې امید په نامه. دغه طریقه یې ډېره اوږده ده داسې نیو فولډر ته زه او دا انتخاب کول ته. زه به یې شارکټ ته در وښیم. شارکټ یې څه رقم ده؟ تاسې به دا د کیبورډ کې زه تاسو ته درښیم. کنټرول دا له شیفټ او له ان بټن سره فشار ورکوئ. ګورئ نوی فولډر جوړ. کنټرول شیفټ ان ګورئ جوړ شو. بیا کنټرول شیفټ ان ګوره کنټرول شیفټ ان ګوره څومره اسان ده. کنټرول شیفټ ان دا د نیو فولډر د جوړولو شارکټ و. په دې باندې خو پوه شئ چې دا آیکنونه تنظیموي د نوم په اساس. ګورئ نوم په اساس څنګه چې اول ای ده، بیا بی ده، بیا همداسې سی نشته، بیا ان ده، همداسې آخر کې ګوره زایټ ده. دا خو فولډرونه داسې تنظیم شول. که چیرې د ورد فایلونه اوسي، عکسونه اوسي، ویډیوګانې اوسي، هغه هم عینا همدا کار کوي. را به سورت بای سایز. سایز څه معنا؟ وزن او اندازې ته وایي. که چیرته دغه فولډر زمونږ سایز غټ وي هغه به پورته وي، که چیرې لږ د کم وي دلته یعنې دا د سورت تنظیم یې که د وزن په اساس سایز. آیټم ټایپ څه معنا؟ ګوره اوس دا ایکن زه دلته کېدم، دا فولډر دلته کېدم، دا دلته، دا دلته. آیټم ټایپ دې ته وایي چې هر فایل به د خپل همنوع فایل سره به څنګ په څنګ وي. ګوره اوس غیر منظمه ده. ګوره یو فولډر دلته دی، یو دلته نور فولډرونه دلته دي. او همداسې که چیرې عکسونه مونږ سره وي، دوه عکسه دلته وي، دوه دلته وي، دوه دلته وي، یا ویډیوګانې دوه دلته وي، دوه دلته وي، نو دا به ټول څه کار کوي؟ عکسونه به د عکسونو خواته به ځي، فولډرونه به د فولډرونو خواته ځي. ګوره ټایپ نه ورته وایي. ګوره اوس ګوره فولډرونه ټول ګوره وینې خپل په نورمال حالت کې یعنې خپل څنګ په څنګ ته لاړه. او دا عکسه ګورئ څنګ په څنګ یعنې په ادامه خپل راغله. او دا دوه ویډیوګانې دي ګوره دواړه څنګ په څنګ پرله پسې راغله. او دا ورد فایلونه دي دواړه پرله پسې راغله. دې ته وایي سورت بای آیټم ټایپ وایي. ډیټ موډیفاید دا څه معنا؟ آخر ځل کوم فولډر یا آخر ځل کوم برنامه چې تاسو نصب کړي نو هغه به آخر ځل کې راشي تاسو ته، یا به ښکته راشي یا به پورته راشي. ډیټ موډیفاید څه معنا؟ آخر ځل چې تا کوم فایل جوړ کړی یا کوم فایل تاسې کریټ کړی وي. په دې باندې پوه شوئ. سورت بای ډیټ موډیفاید. را به شو ریفریش ته. که چیرې کمپیوټر مو ضعیفه کار کوي یا کوم برنامه نصب کوئ نو تاسې ریفریش نه استفاده کوئ شئ. ګورئ راس کلیک ریفریش. او یو دفعه چې ریفریش تاسې ورکوئ شئ چې F5 بټنه هم پریس کړئ. F5 بټنه کومه ده؟ دا ده. یعنې یو دفعه ګوره زه داسې ریفریش کوم او بیا F5 بټنه داسې کلیک کوم نو څه به کېږي؟ ریفریش کار کوي. او بل که چیرې غواړئ 100 دفعې داسې ریفریش یو ځایي تاسې ریفریش کړئ. چیرته به راځئ؟ دلته به رن ته به راځئ. رن څه رقم خلاصوئ؟ دا کیبورډ زه تاسو ته خلاص کړم. دا سټارټ بټن له آر سره به پریس کوئ. رن یعنې منډې ته وایي، یعنې راسن یو برنامې ته منډه. څه ګوره دلته رن. دلته پینګ ولیکئ. څه پینګ ولیکئ، انټر یې کړئ. نو دا یو پینګ مساوي د 100 ریفریشو سره ده. ګوره پینګ. ګوره وینډوز بټن له آر سره رن برنامه خلاصه شوله او پینګ ولیکئ، اوکې یا انټر یې کړئ. نو یو پینګ مساوي د 100 ریفریشو سره ده. ښه همداسې راغللو پیسټ
دا مو خلاص پیسټ څه کار کوي که چیرې دغه فولډر زه کلیک کوم کاپي کوم دلته به راشم کاپي مې واخیسته چیرته به یې کاپي کوم دلته د علي فولډر ته به راشم خلاص به یې کړم دلته به یې څه کړم پیسټ کړم نو ګورئ دا د ولي فولډر دلته هم شته دلته هم شته دا څه شو کاپي او پیسټ دو شارکټ چې شی دی دا انتخاب که مثلا زه دا ماوس کاپي کوم د ماوس شارکټ چې کله دا کاپي کوي څه کوي کنټرول سی به کلیک کوي دا کنټرول له سی سره کاپي به واخیستل شو یو ځای به انتخابوي کوم ځای ته بیا به کنټرول له وی سره به پریس کوي یعنی پیسټ ګوره دا مې کلیک کنټرول سی دا مې واخیسته دلته د علي فولډر ته ولاړم دلته کنټرول وی پیسټ شه ګورئ دا ده که چیرې شارکټ نه استفاده نه کوي مثلا دا د کیبورډ تصویر زه کاپي کوم دلته ګوره راشئ کاپي یا کنټرول سی او دلته کنټرول وی پریس کوئ یا هم دلته راس کلیک کوئ دلته به پیسټ ته به کلیک کوئ ګوره دلته هم ده دلته هم ده دلته د صفحې په مخ هم ده دلته د فولډر ته هم کاپي شو را به شو پیسټ شارکټ څه کار کوي پیسټ شارکټ دا معنی که چیرې اصلي فایل وي نو پیسټ شارکټ به هم کار کوي که اصلي فایل ډیلیټ شي نو دا به هم کار نه کوي ګورئ دلته زه د امید په نامه فولډر ده یا یو فایل جوړوم دلته نیو ته به راشم دلته به چیرته دغه د مایکروسافت ورد فایل خلاصوم مثلا دلته نوم ورکوم د یما خان په نامه دې کې به زه یو څه لیکنه وکوم مثلا نوشته کوم چې مساوي رند قوس خلاص دا لیکنه مې وکړه دا به کلوز کړم دا به وایم سیف کړه ښه دې نه کاپي زه اخلم کاپي د چې کوم فولډر کې د امید فولډر کې دلته به یې پیسټ کړم دا مې فعلا کاپي واخیسته ګوره دا به هم کار کوي دا به هم کار کوي صحیح ده دا هم کار کوي که چیرې دا بیخي ډیلیټ هم کړمه دلته او دا چې کومه دا ځای نه خالي کړمه دا ډیلیټ شي ګوره اوس دا به بیا هم کار کوي که چیرې دا په پیسټ شارکټ باندې زه دا کاپي کړم نو که اصلي ډیلیټ شي بیا وایي دا کار نه کوي ګوره زه دا کاپي واخلم دلته او دلته پیسټ کړم صحیح ده دلته دې نه کاپي وخت دا ډیلیټ هم کړم دا به بیا هم کار کوي او که چیرې زه دا بیرته بیا زه دا ډیلیټ کړم دلته هم راسره ډیلیټولی شي ګورئ دې نه اوس زه څه واخلم کاپي واخلم او دلته ورته وایم چې پیسټ شارکټ دا اصلي چې څه وخت ای دا به کار کوي که دا اصلي زه ډیلیټ کړم دا به کار نه کوي ګورئ زه دا ډیلیټ کړم صحیح ده دا مې ډیلیټ کړ یس ښه دا اوس کار کوي نه ولې څه وایي د ده اصلي ډیلیټ شوی ده ځکه دا پیسټ شارکټ کار نه کوي بله ګټه د دې څه شی ده مثلا یو فایل د ما ډیر په کار راځي ګورئ دا ډرایو به خلاص کړم دغه اناتومي درس زما ډیر زیات په کار راځي که چیرې دا کاپي کړم دلته پیسټ کړم هم به کمپیوټر کې زما دلته دې ډرایو کې به هم ځای نیسي هم بس دغه ډسکتاپ په مخې چې مربوط دی سی ډرایو ده دلته به هم ځای نیسي دا خو یعنې کمپیوټر مې زر ډکېږي بیا څه کار کوم دا به کاپي واخلم دلته او دلته به څه کړم پیسټ شارکټ ګوره هېڅ ځای یې ونه نیوه همیشه به دا څه کوي دا کار کوي څه هم صحیح ګوره لکه څه رقم اصلي فایل دا به هم کار کوي خو که چیرې اصلي ډیلیټ شي بیا به دا کار نه کوي ښه را به شو د دې په خاطر چې ویډیو زیات ډیر وخت ونه نیسي کوشش کوو چې ویډیو لنډه ډکه کړو د نن ورځې درس همدومره بس دا پوښتنه لرئ